کابل کې د برېښنا شبکې 5 مزو د اضافه بارۍ رفع کولو لپاره د کابل برېښنا تخنیکي کارکوونکو جدي هڅې. د کابل شمال سب سټیشن اړوند 15 کیلو وولټ برېښنا مزي پیاوړي کېدو سره به د کابل ښار اړوند 11 15 او 2 جنکشنونو د برېښنا اضافه بارۍ ستونزه حل شي. با تقویه لاین 24 سب سټیشن شمال و لاین 25 سب سټیشن شمال غرب از اضافه باری میبره. آینده در پلان داریم که سرازی از 6 الی 8 میگاوات برېښنا در ساحه جنکشن 11 پروژه ما سرازی تنظیم کنیم که از اضافه باری ما بریم و جنکشن 11 هم از اضافه باری بره، جنکشن 5 هم از اضافه باری بره و جنکشن 2 هم. د کابل برېښنا تخنیکي کارکوونکو شپه او ورځ هڅو په پایله کې د 11 15 او 2 جنکشنونو اړوندو سیمو د برېښنا پیرودونکو د معیاري او منظمې برېښنا څخه ګټه پورته کوي. ما میگیم که خداوند اینا را اجر خیر نصیب کنن که خدمت به جامعه ما و به روشنایی امی منطقه ما انجام دادن. خدا اجرش بده. پرچمای ما از بین رفته. یا خوش خبری دیگه شی لاین کمکی که آمده بود در قسمت نرخ مصرف برق اینا بسیار تاثیر خود داره. اگر قبلا 2000 بود امکان داره که نصف شوه. د برېښنا ریاست نه ډیره مننه کوم چې د منګه د منطقې برق د 11 جنکشن د 5 سره ډیر تفاوت کې راغی. وخت دا جنکشن سرکټ د 15 ته انتقال سره پرون رئیس ته د منګه برق ظرفیت اولټ جګتلای هم رو را پرچوي پکې کم سوي. د کابل برېښنا مسؤلین وایي د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا اضافه بارۍ رفع کولو په مخه یې هڅې روانې دي. به خاطر رفع اضافه باری لاین‌های ولتاژ متوسط ما که در شهر کابل بود واقعیت مشکلات ها بسیار زیاد بود. سروی کردیم در حدود 41 لاین ولتاژ متوسطه در تمام شبکه کابل برېښنا. د کابل برېښنا عملیاتي څانګې د راپور پر بنسټ ټول کابل کې د برېښنا شبکې 140 مزي اضافه بار دي چې په دې وروستیو کې د یادو مزو له جملې 11 مزي بررسي شوي او د 5 مزیو د اضافه بارۍ رفع کولو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هوډ لري چې د کابل برېښنا شبکې ټولو مزو اضافه بارۍ رفع کړي.